ولسمشر غني هرات کې څه وکړل، ولې تللی و او هلته یې څه کړي؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني نن د یوه پلاوي په مشرۍ هرات ولایت ته تللی و. لومړی مرستیال یې امرالله صالح او نور لوړپوړي چارواکي هم ملګري وو. د ولسمشر د سفر پر مهال خبریالان نه وو. د هرات خبریالانو ویلي دوی ته د ولسمشر د سفر د پوښښ بلنه نه وه ورکړل شوې. په هر حال د ارګ د معلوماتو له مخې ولسمشر غني په دغه سفر کې د هرات بین المللي هوایي ډګر د خواجه عبدالله انصاري بین المللي هوایي ډګر په نوم ونوماوه. یاد دې وي چې خواجه عبدالله انصاري په 15مه پیړۍ کې ژوند کړی، لوی عالم، مفسر، شاعر او لیکوال و. د هرات او انصارو په پیر هم مشهور و. په هر حال په هرات کې د ولسمشر د ناستو په اړه تر دې دمه یوازې د یوې ناستې په اړه چې ولسمشر غني له ځینې خزینو سره کتلي د ارګ په پاڼه معلومات خپاره شوي. ولسمشر غني په دې ناسته کې ویلي زموږ د حکومت ولې طریقه دا ده تر څو داسې میراث پرېږدو چې زموږ تحول د شاتګ لامل نشي. افغان ښځې حاضرې نه دي چې شاتګ وکړي او د دوی د شاتګ لپاره هیڅ قدرت وجود نه لري. د هېواد جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې وویل ښځو ته زما درناوی او باورمندي له افغاني اصیل فرهنګه سرچینه اخلي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې ملي یووالی بېساری دی او د جمهوریت غیږ پراخه ده. د جمهوریت په لاره کې شهادت ویاړ دی او له جمهوریت پرته ژوند ارزښت نه لري. په هر حال محمد اشرف غني په داسې مهال کې هرات ولایت ته سفر کوي چې د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو وروستیو کې د نامنوي خبرونه خپرېږي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه سفر په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.